د وطن و بربادۍ ته غاړه کیږده یا آزادې زندګۍ ته غاړه کیږده او چې تر څو په دې ګوندونو کې اړم وي تر هغې و غلامۍ ته غاړه کیږده او د زندان له ویرې غلی شوې سړیه مرګی حق دی سرې ګولۍ ته غاړه کیږده. قدرمنو کتونکو د محترم ګیلمن پښتین د شهادت نه وروستو ما فکر کاوه چې د ګیلمن پر جنازه باندې به د کوټې پښتون محمود خان چکزی صاحب راشي او د جمعیت نه به مولانا فضل الرحمن صاحب راشي او میر افتخار حسین خو راغلی هم خو داسې ډېرې فارملیټیانې موږ په تیر وخت کې هم پوره کړي دي چې جنازه وکړو دعا وکړو بس الله الله خیر سلا. ما خو دا فکر کاوه چې دغه د پښتنو مشران به راځي او د ګیلمن پښتین پر شهادت په ورځ باندې د جنازې په ورځ باندې به یو پراخ اعلان کوي یوه پریکړه به کوي چې بقایا موږ د 80 کاله چې د دغه وطن سره وخوړل او دا امتیازي سلوک چې زموږ سره کیږي باید د دې نن مخنیوکه وکړو. پارټیانې فی الحال سایډ ته کښېږدو او راشو په دغه وطن کې د خپلو حقوقو پوښتنه وکړو چې یا خو به موږ ته د ملک چې دی بشري حقوق او د دې وطن سره د هر شهري غوندې مساوي حقوق راکړي او یا بیا ته په هخوا زنده‌باد او زه په دې خوا زنده‌باد. خو داسې ونه شو. زه فکر کوم چې موږ څومره په دغه وطن کې وکړېدلو وجه همدا ده چې موږ د دغو سیاسي پارټو د یو بل دشمنان جوړ کړي یو. محترم صاحب ته که نن وایي چې زه ځم او په پارلیمنټ کې زه ځان ته یو ډېر غټ MNA-ګان راولم او MP-ګان راولم نو بیا به زما د وطن مقدمه چې وي هغه به مضبوطه وي. داسې نه کیږي. کله هم په دا 80 کاله کې داسې نه وشو چې یا خو د جمعیت 20 کسان لاړ شي پارلیمنټ ته او یا د ANP لاړ شي او یا د چکزي صاحب لاړ شي او بالکل درکوي به یو 2 سیټونه به درکوي چې ته یې په خوږ ګوته باندې نیولی وي چې نه ترې اخوا تلی شي نه ترې دې خوا تلی شي. تاسو ولیدل په وروستي الیکشن کې هم 2 کسان یا یو کسان د دغو پارټو نه راغلل او بیا د تشویق خبره دا ده چې دا سیاسي مشران په خپله وایي چې دلته کوم سیاسي منډیټ په دغه وطن شه نشته. مطلب یې دا دی چې دلته د عوام رایه چې کومه ده هغه نه منل کیږي. د عوام په رایه باندې پارلیمنټ ته سړی نشي تللی نو چې د عوام په رایه باندې ته نشي تللی او ته د دې قایل یې دا خبره ته په خپله کوي چې په هر الیکشن کې دند لیکیږي ها کیږي او دا کیږي نو بیا تاسو د ځان ولې مخالف یې؟ تاسو د ځان په دې مخالف یې چې تاسو په پښتونخوا کې چې کله الیکشن کوئ سړیه ته د چا خلاف درېږي؟ ANP که سیټونه ګټي د چا نه یې ګټي؟ د خپل پښتون جمعیت نه یې ګټي. چکزی که سیټونه ګټي د چا نه یې ګټي؟ د خپل پښتون ANP نه یې ګټي. ANP که سیټونه ګټي د چا نه یې ګټي؟ د خپل خوشحال خان نه یې ګټي. تاسو د چا نه سیټونه ګټئ؟ تاسو فکر هم کله نه دی کړی چې موږ به دغه پارلیمنټ ته یوازې لاړ شو ګډ به لاړ شو. تاسو خو به هلته بیا سره اړم یې ته ښه مسلمان یې ته ښه مسلمان نه یې ته قوم پرست یې ته ملحد یې ته پلانکي خان یې ستاسو خو نظریه هم یوه ده. تاسو ولې بیل بیل یې؟ که محمود خان صاحب دی زه ډېر په بخښنه سره وایم زه د چا زړه نه ازارول غواړم دا زما احساسات دي او دا زما نظر دی. محمود خان چکزی صاحب وایي چې زه مضبوط پاکستان جوړوم او ANP وایي چې موږ د قانون بالادست پاکستان جوړوو او دا بل صاحب وایي چې زه په دې خاوره اسلامي نظام راوستل غواړم او ښه پاکستان جوړوم. نو تاسو بیل ولې چې تاسو ټول پاکستان هم جوړوئ او تاسو ټول د دغه ملک دومره ښه محب الوطن خلک هم یې نو بیا د یو بل مخالف ولې یې؟ کله به هم تاسو ډېر خلک دغه پارلیمنټ ته د یوه ګوند نه په یوه صورت هم لاړ نه شئ ځکه دا تاسو ته وخت ثابت کړي دي. په دا حال کې چې الیکشن کې کوم موږ حال ولیدو نو دا ثبوت نه دی. دا الیکشن تاسو کله هم په یو وار داسې نشئ ګټلی چې تاسو د یوه ګوند خلک هلته لاړ شئ او هلته کومه د پښتنو مقدمه کیږدئ. زما خبرې به ځای ونیسي یا به یې نه ونیسي خو ستاسو حل یک یو دی. هغه ستاسو حل دغه دی چې راشي محمود خان زموږ سره کینی دلته په پښتونخوا کې یو اعلان وکړي چې ما د بلوچستان ګیس وتاړه او ANP راشي صاحب زموږ سره کینی او جمعیت راشي صاحب زموږ سره کینی
ټول مسلمانان یو او ټول د دغې کلمې قایل یو، نو ولې دې ځان زموږ نه په دې باندې بیل کړی دی چې ته ښه مسلمان یې او زه ښه مسلمان یم او ته ښه مسلمان نه یې؟ ته هم راشه او دلته ورسره کښېنه او ووایه چې د پښتونخوا ګیس، اوبه او بجلي مې فلحال بنده کړه تر څو زما د پښتنو مقدمه مضبوطه شوې نه وي او منل شوې نه وي. خو تاسې داسې نه کوئ. او بل د تاسو سره کومه د حل لاره هم نشته. ټول عمر به تاسو دغه 2 MP ګان ځئ، ټول عمر به MP دغه 2-3 کسان ځي، ټول عمر به اچکزی دغه یو کس ځي، خوشحال به یو ځي. نو تاسې ولې فکر نه خلاصوئ؟ تاسو خپل د خپل دماغ ولې نه خلاصوئ؟ په داسې وخت کې چې د پښتنو دومره تقسیم شوی دی، دومره تقسیم شوی دی چې زه مړ کېږم ته نه جاړې، چې ته مړ کېږې زه نه جاړم. دا کوم حال دی؟ دا خو ما د اسلام په یو کتاب کې هم نه ولیدلی، دا خو ما د قانونونو په یو کتاب کې هم نه دی لیدلی چې یو مسلمان ژاړي او بل خاندي او بل خاندي او بل ژاړي. ولې موږ دا د پردو پالیسیانې په ځان باندې مکملې کړلې؟ ولې مو کامیابې کړې؟ ولې مو دوی ته لارې ورکړلې؟ دا خو پالیسي ده چې ته تقسیم پروت وي، چې ته یو موټی نه شې. نو زه خو ډېر زیات حیران یم. زما فکر شاید ډېر وړوکی وي، خو دغه فکر زما ذهن ته روزانه راځي چې ولې موږ نه کولی شو چې راشو او دا ټول سره کینو او د دغې خاورې مقدمه په مخ بوځو. که مقدمه څوک را سره مني خو ټیک ده، که نه مني بیا صفا ورته ووایو چې ته په اخوا زنده‌باد او زه په دخوا زنده‌باد. بیا چې کله ته ځان آزاد کړې، ته دا خاوره آزاده کړې، خدای دې وکړي چې ستا هر ورور پارټي جوړه کړي، ستا هر ورور ګوند جوړ کړي. خو هغه ګوند دپاره خو چې ته آزاد وي، ته خبره نشې کولی، ته د ځان نظریه نشې ثابتولی، ته ځان نشې ثابتولی چې زه څوک یم، او ته بیا هم اړم یې چې نه زه پارلیمنټ ته ځم او زه به د پښتنو مقدمه هلته شیدې ور وړم. داسې نه کیږي. خفه نشئ رانه، خدای مو زړونه مه وازاروه. زما کله هم دا فکر نه دی چې زه څوک ازار کړم. خو تاسو خپل لږ داسې یو دقیقې دپاره خو تاسې سوچ وکئ چې زمونږ د خپلواکۍ، د ازادۍ او د دې مقدمو د حل لاره کومه یوه ده. موږ ته خو نورې د حل لارې نه ښکاري. زه بخښنه غواړم درنه، خدای دې وکړي چې تاسو ټول همیشه خوشحال پاتې شئ، همیشه خندېدلي پاتې شئ. ډېره مننه.